امرالله صالح ولې د لوی څارنوالۍ ترڅنګ نړیوالو هم یاد کړ او د خلکو غبرګونونه هم له ځان سره ولرل. اکثریت افغانانو ویلي چې امرالله صالح ډیر ښه او زبردست کار کړی ده. هغه خلک چې رویه او ادب نه لري باید داسې کار ورسره وشي او نورو خلکو ته باید عبرت وګرځي. ملګرو راځي چې لوی څارنوالی ولې د امرالله صالح خبرې رد کړې، اصلي جریان څه ده، له موږ څخه یې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د افغانستان لوی څارنوالی ویلي د زرغون بهیر بنسټ هغه شکایتونه رد کړل چې پر خواله رسنیو د دې بهیر مشر او په ټاکنو کې د ولسمشر اشرف غني مرستیال امرالله صالح ته د سپکاوي او کنځلو په اړه شوي وو. د لوی څارنوالۍ او اعلامیه کې ویل شوي دا شکایتونه یې ځکه رد کړي چې په خپله د ښاغلي صالح لخوا نه وو ثبت شوي. اعلامیه زیاتوي په 19 شکایت لیکونو کې له هغو 19 کسانو شکایت شوی چې دا ادعا له مخې ښاغلي صالح ته سپکاوی کړی او هغه ته کنځلې کړي. خو اعلامیه وایي دا شکایت لیکونه د زرغون بهیر د سیاسي کمیټې د مشر لخوا لاسلیک شوي او لوی څارنوالی ته استول شوي دي. لوی څارنوالی وایي چې د جزا قانون د 681 مادې له مخې په خپله متضرر باید شکایت وکړي او که دا شکایتونه په خپله د متضرر کس په لاسلیک لوی څارنوالۍ ته وسپارل شي نو د قانون له حکمونو سره سم به وڅېړل شي. دا شکایتونه دوی ورځې وړاندې لوی څارنوالۍ ته سپارل شوي وو. دې شکایتونو ته په غبرګون کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي وو چې دې مسلې ژور اندېښمن کړي دي. ښاغلي صالح د دې شکایتونو په اړه اندېښنو او نیوکو ته په ځواب کې ویلي وو چې دا کسان د زرغون بهیر بنسټ له ادرسه لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي او د له تېرو 1.5 کال راهیسې د زرغون بهیر په فعالیتونو کې برخه نه ده اخیستې. خو نوموړي څو میاشتې مخکې هم پر خپل فیسبوک لیکلی وو هغه کسان چې دته سپکې سپورې وایي هیر به یې نه کړي. د ښاغلي صالح همدا فیسبوکي لیکنه د خواله رسنیو یو شمېر کارکوونکو نقد کړي دي او هغه یې مخامخ ګواښ یاد کړی. خو د خواله رسنیو ځینو کارکوونکو بیا د نوموړي د همدې فیسبوکي پوسټ ملاتړ کړی دی. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم. ملګرو که چیرې د امرالله صالح له دغه کار سره تاسو هم موافقه یاست کمنټ کې له موږ سره حتما شریک کړئ.